بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ شورا د قران پاک د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره 2 ختم ده او وکی سورت ده نازل شوه ده پس د سورہ حم میم سجده نه او په نزول کې 2 شپیتم ده. پدې کې اثبات د توحید ده او د مشرکان یو درې شبهې دي او داغي جواب به ذکر کړي. یو شبهه د دوی دارا چې داتوي سوي نبی عليه الصلاه والسلام ته فرمایل نو دیوانه خو یو پیغمبر الله دنیا ته نظر علی غره نو داغي جواب را روان دي وای کذالک یوحی لیکا وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وای حبیب دای سوې چې تاسو کوم خبره کوي دان مخ کې چانه نه کړي وای دارنګي وਹੀ کوي الله تعالی توا کسانو ته کړي و چې تا نه مخ دا یواز تاسو خبره نه د توحید مسله او د شرک رد بلکې تاسو نه مخ کې نور پیغمبرانو هم کړي. دویم دا دوی یره د نور کتابونو تاسو مخالفت کوي هغه نه مانه چې خرافات او درو کتابونه جوړ کړي. نداغی جواب په لسم آیات کې و مختلفتم فی من شین فحکم الى الله. ته چې کوم کتاب وې نو راکړه الله کتاب سره وته کده دې سره خبره موافقی خو سم وای او کده دې سره خبره ټکراو خوري نو دا خو سراړو کتاب نه. داغی جواب دا دریم دا چې دا نور د يهودو ګره لولي مليان یو سوره نیکان خلق دي نبی رسول الله ته وداد مخالفت کوي. داغي جواب په 14 آیات کې کوي وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وي خبر ته پته لګېدلی خود زده او د اناد او د حسد د وجنه لګیاله نو د زده او د حسد او د اناد دای خو علاج ني کچره الله اون رحمي. تدادری شبهات کی او د دې مفصل جوابونه لس آیاتونو کې دلایل عقلیه او 2 آیاتونو کی دلیل نقلی ذکر کړي. یو ګور درې آیات کی وای ویل الذین من قبل دې کی اشاره دلیل نقلی تا دارنګي 14 آیات کرا روان دي. 14 آیات شرع لكم من الدين ما وصى به نوح لیکن انبیاء علیہ السلام نے اجمالاً غلط دلیل نقلی ذکر کړي او ترغیب د قران پاک تدریو آیاتونو کې او غنو آیاتونو کې مؤمنانو لپاره بشارت ده. بسم الله الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف. یوحی لیکا وحی کوي تا ویل الذین واکسانو ته کړوا وحی من قبل ک جتان مخ کیو دا وحی ول سوق کوي الله العزیز الحکیم. الله چې غالب او زور او حکمت والله له ما فی السماوات و ما فی الارض. تدغی الله لپاره دی اس چې په اسمانونو کې او چې په ځمکه کې وهو العلی العظیم او دا الله اوچت دے اولوی دے. تکاد السماوات نزدی دی اسمانونا یتفتورنا چی اوچوی دا اسمانونا من فوقهن دبر طرف دی اسمانونا. دا چاودل لسو وجنه دی نو دا اللہ دا عظمت و دا جلال دا وجنه دا اللہ دور لوی عظمت و جلال لے چن قریب رچی راغی دا وجنه اسمانونا اوچوی یا دمر فرشتي دی پر اسمان کی او دا غي دی عبادتونو دمر زور دے شن قریب دا چې د اسمان اوچ لکه یو شی بوج برداشت کولې نشي. حدیث پاک کې راغلی الله حبیب وای اسمان دا سي زیرګه کوي لکه سره غزري وخت په زناور بار واچه و غزرګه کوي او لکه یو کټ کې ډیر کسان کینی وغه کړچاره کوي. الله حبیب وای د یو لیشم رضه پر اسمانونو کې نشتا مگر ځنی فرشتي دی هغه په قیام ولاړی دی او تر قیامت به په قیام وي
زنی پر رکوع کی تر قیامت و پر رکوع کی وی زنی په سجده کی او تر قیامت په سجده کی وی ا د معراج د شپې واقعیا چې او یا زر ملائک روزانا د بیت المعمور نه طواف کوي او دمر ډیر ملائک دي چې بیا تر قیامت راي نمبر نه راځي یو قول علماء دا ذکر کړي دویم قول دا چې د ملائکو د بشمار ملائک دی د عبادت او د وجنا او هغه د بوج او د کثرت د وجنان قریب دی چې اسمان اوچوي او دریم دا چې دا د مشرکانو د شرک د وجنا لکه دا درته په سوره مریم کې تیر شو التم سوره مریم کې وی ان قریب د چې اسمان اوچوي غرونه زری زری شي زمکه ټوکړي ټوکړي شي ان دعوا للرحمن ولدا والملائکه ملائک یسبحون بحمد ربهم پاکی بیانوی سرد حمد درب داوینا سبحان الله والحمدللہ ویستغفرون لمن فی الارض او بخن غواړي دا چا د پاره چزمک کی بعض خدا مطلق آیات مقید کړي د آیات د سوره مومن باندې الته ور ویل چې مؤمنانو د پاره دا غي د پاره ملائک بخن غواړي دلته وي استغفرون لمن فی الارض دا هغه چا د پاره بخن غواړي چې پزمکه کی پزمکه کې خو کافرم دي او پزمکه کې مؤمنم دي نو بازي وای دا مطلق آیات هغه مقید باندې حمل نه یعنی مؤمنانو ته دعاګانې کوي او بازي وای مطلق په خپل اطلاق نه او مقید د خپل قید سره ده نو بخنه غواړي دا هغه چا د پاره چې پزمکه کی یعنی مؤمن د پاره بخنه غواړي او د کافر د پاره د مهلت سوال کوي چې الله لګ مهلت ولا ورکا کې دې شي توبه وباسي الا خبر شيء ان لله ان الله هو الغفور الرحيم بیشک الله د الله بخون کې او مهربان دی والذین ها کسان اتخذوا من دونه اولیاء چنی ولی دی علاوه د الله نه اولیاء معبودان دوستان او مددګاران الله حفیظ علیهم الله گواد پدوی او دای پامنو ابن کثیر وی حفیظ په معنا د شهید دی الله شهید علی اعمالهم الله گواد د دوی پامنو شمیری یو ورته شمیری ومان تعالیهم بوکیل او نیت اے حبیب پدوی ذمہوار وکذالک او دارنګ یو هنا الیک قرانن وਹੀ کړه د مهتات قرانن د قران پاک عربیان چې عربی ژبه کې ده لتنذر ام القرى دې د پاره چويره تا مکی مکرمه والا او د ام القرى وجه تسمیه اگر تبه کی سورہ ال عمران کې تیر شوی ومن حولها او هغه سوق چې غیر چا پیر دې مکینری وتنذر یوم الجمع او یره خلق دا غرض د جمع کې دونا لا ریب فی چې شک نشته پراتلو داغي کې فریق فی الجنه یوډل وی په جنت کې او فریق فی السعیر او بلډل وی پور کې ولو شاء الله کذا الله خوشوي لجعلهم امه واحده خامخا غرزول به دی ډل یوا ابن کثیر وی امه واحده علی الهدایه او علی الضلاله ټول په هدایت و یا ټول په گمراه و رب العالمین دا څه خو نه شو نه ټول په گمراهی باندې مشیت شوه او نه ټول په هدایت مشیت شوه ولکن یدخل من یشاء فی رحمته لیکن وردن کوي هغه چاله چې خو شي په خپل مهرباني کې ایمان او د نیکو اعمال توفیق ورکړي او جنت ته وردن نشي والظالمون او ظالمان ما لهم من ولی ولا نصير نبید دوی پار سوک دو سونیم دادی ام اتخذوا من دونه اولیاء آیا نیولی دی علاوه دی اللہ نا اولیاء نور مددگاران نور معبودان اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مانا کئی اولیاء کام بنانے والے دینی ولی دی علاوه دی اللہ نا اولیاء نور کار جوڑولو والا شتاب مال صحت را کئی ما تب اولاد را کئی فاللہ هو الولی
نو دغه الله چې دغه الله دوست او کار جوړولو والے وهو يحيي الموتى او دا الله ژوند کوي مړي بژوند کی وهو على كل شيء قدير او دغه الله پاریوشي قدرت او طاقت والے وما اختلفتم فيه من شيء او هغه چې اختلاف راشي تاسو پای کې من شین د سشینا فحکمه الى الله نو فیصله داغي الى الله الله تسپار لشیدا فرض د قیامت با الله راغي فیصله کوي د آیات یو معنا دا فحکمه الى الله نو داغي فیصله الله لسپار لشیدا الله فرض د قیامت داغي فیصله کوي یادا سے یاد سورہ نساء کې متیر یو کم شپیتم بیکم شی کی اختلاف راشی فردوه الى الله والرسول قرآن و سنت تے واپس کئی اور آغی حل الٹوئی ذالکم اللہ ربی دغ صفتن و اللہ رب زمانے علیہ توکلتو فدغ اللہ ما بروساو اعتماد کرے و الیہ انیب او دغ اللہ تزرجوکم فاتر السماوات والارض پیدا کون کے دا اسمانونو دزمکو دے جعل لکم من انفسکم ازواجا پیدا کری دی تاسو لستاسو د نفسونو جنسونو نبیبیانی ومن الانعام ازواجا او د زناورو نیم جوڑی جوڑی پیدا کری یزرعکم فی دیروی تاسو خوروی تاسو فی پدی طریقہ یزرعکم یخلقکم فی پیدا کئی تاسو پدی طریقہ خوروی او ډیروی تاسو پدی طریقہ لیس کمثله شیء نشتر پمثل اللہ سے شیء دا اللہ سره یو شی په ذات کې مماثلت نشتا او یو شی په صفاتو کې مماثلت نشتا لیس کمثله شیء نشتر پمثل اللہ سے شیء وهو السمیع البصیر او دغ اللہ اوریدن کے دے البصیر اولیدن کے دے شرع عقیدت الطحاوی کی وئی چلے سکمثلی شیون کے دا کاف سلدہ او ددی زیادت د تاکید دفار دے نو دیدے کی دا مثلہو دا دلیسا دا پار خبر شو او دا شیئن ددی دا پارسو شو آغا دلیسا دا پار اسم شو تاکاف زائد دے او سلرہ دا تاکید دا پارا دے نو دا مثل دلیسا دا پارا خبر شو او شیئن ورت اسم دے لیسا کا مثلی شیئن وهو السمیع البصیر او دغ اللہ اوریدن کے دے البصیر اولیدن کے دے او دی کی نورم دیری وجی او شرع عقیدت الطحاوی کی وی وہذا وجہ حسن قوی مفسرین کو نور ترکیبنا وجوہات ذکر کری پاغٹولو کے خیستا و قوی دار چکاف سلدہ و زیدت لتاکید او مثلہو دلیسر پارا خبر دے او شیئن اسم دے لہو مقالید السماوات والارض دغی اللہ دا پارا مقالید السماوات والارض کنجیانی دا اسمانون او دزمکو دی او مقالید تفسیر در وقت ابتدا په معنا د چابیانو او د خزانو دواړو راځي لهو د دی الله سره مقالید السماوات والارض خزانه د اسمانونو د زمکو دی او دې کې خزانو سره مراد لکه برن باران وریږي نو د باران ورولو خزانه چا سره داغي چابي چا سره د زمکه نه بوټي زرغونی نو د دې را چابي او خزانه چا سره له مقالید السماوات والارض دغی الله د پارا خزانی او چابیان اسمانونو دزمکو دی یبسط الرزق لمن یشاء فراخ کوي رزق هغه چاله چې خوشي او يقدر او تنگوي چې چاله خوشي انه بكل شيء عليم بیشک د الله په هر یو شی باندې پوهه شرع لكم من الدين مقرر کړی دي تاسو د فارض دین نا الله مساوی وی دا شرع په معنا د بیان لري
شرع لكم اے بین لكم من الدین او دا شان معنا مدارکم کړه وای شرع لكم اظهر لكم بیان کړه دې سرګن کړه دې تاسو ته من الدین د دیننا ما هغه دین وصابه نوحا چې وصیت کړو پاغه باندې نوح علیہ السلام ته والذي او دا هغه دین له وحینا الیکا چې وਹੀ کړی د مونږ حبیب تا وما وصینا به ابراهیم او دا هغه دین چې وصیت کړو مونږ په ابراهیم علیہ السلام ته وموسی وعیسی وموسی وعیسی علیهم السلام ته ان اقیم الدین دا چې قائم او درست کړي دا دین ولا تتفرقوا فی او اختلاف مکوئ پدې کې کبرا لوی لگی گران لگی علی المشرکین په مشرکانو ما هغه دین تدعوهم الیه چې بلای تاسو دوی غیتا چې هغه توحید دی مشرکان باندې توحید مسله ډېر لوی لګي الله یجتبی الیه الله ورکوی الیه ال التوحید جلالین شریف کی وای الیه الیه د دواړو زمایر توحید تراجی الله یجتبی الیه الله ورکوی د توحید دفارا من یشاء چاله چې خوشی ويهدی الیه من ینیب او هدایت کوي الیه د توحید طرف ته یا ځان طرف ته مناغه چاته ینیب چې هغه ګرځي رجوع کوي الله تعالی وما تفرقوا او اختلاف نو کړي دی امتونو پس د وفات د انبیاء علیهم السلام نا تفرقو کی د امم د انبیاء مراد دی لکه روح المانی وما تفرقوا اے امم الانبیاء بعد وفات انبیاء اختلاف نو کړي دی امتونو پس د وفات د پیغمبرانو نا په حق خبره کی الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس د دینه چراغله او دوی ته علم اے علم ور تراغله او چې دا خبره حق ده او دا دای چې پیډی دا باطل ده دا به ول اختلاف کولو بغیم بینهم د وجد کینی او حسد نه پمند دوی کې ولولا کلمتون کچرنه وهم سبقت من ربک شروان دي تیر شوی د استاد رب د طرفنا چې الله عذاب رستو کوي تر قیامت الى اجل مسمن ترغنی تی معلومی پوری چرز د قیامت دا لقد وی بینهم نخام خافی سلب کړي شوی پمند دوی کې وان الذين بشکا کسان اورث الكتاب چې په میراث سره ور کړي شوی کتاب من بعدهم پس د دوینا پس د اهلی کتابونو ګور من بعدهم کې اهلی کتاب مراد دي او ورث الكتاب نسوک مراد دي مشرکان ذکر ایت دا قران په میراث کې د تورات او د انجیل شریف نه پس ملاو شو چې دا تاسو کتاب دې په دې ایمان راړي او بشکا کسان چې په میراث ورکړل شوی د کتاب من بعدهم پس د دغه اهل کتابنا لفی شک نخام خاب شک دی منه دی کتابنا یا د نبی علیہ السلام نه مریب کلک شک دې دارستو آیات لس جملې او د دې مثل پټول قران کې علاوه آیات الکرسی نه بل نشته آیات الکرسی کې در لتیرو چې هغه لس جملې نو دا آیات یو د خو په لس مستقل جملو مشتمل ده او غمخ کی آیات الکرسی تفسیر چې مقول علی جملې شمیرلې مو فلذلک فدعو نو د دې د وجن فدعو خلق رو بلا ذالک کسی ته اشاره وا اے الذی شرع الله لكم یعنی شرع لكم من الدین ما وصى به نوح دغه کوم دین در تعالی بیان کړی دی چې غدی ایمان او توحید او د شرک درت دین نه فلذلک فدعو دغه دین تخلق رو بلا دغه دین تخلق رو بلا نو شرع لكم کی چې کوم بیان شو فذلک کی غی ته اشاره را اغه ته اشاره یا لام دې کې لام اجلیه ده
او دی کی اشاره و دغه تفرق تا چون کی بيدین خلقو په توحید او حق مسلو کې تفرق کړي اختلاف کړي نو استبس کې چې خلق ټول مختلف دي او ټول مخالف دي نو ته به ورخ لکینی وای فلذالک فدو د دې تفرق او د اختلاف د وجنا فدو خلق حق دین ترو بلا دای خو تفرق کړي دای خو دغه کارو چې شرک او بدعات والا تفرق اختیار کو او یو لار چې هغه د توحید او هغه پرې خو نو ته خلق رو بلا ولن فلذالک فدو د دغه د وجنا نو خلق دین ترو بلا واستقم کما امرتا او مضبوط شاه لکه څنګه چې تعالی حکم کړی شوی دی په دعوت ال الله د قران په علم او عمل داسې مضبوط شاه لکه څنګه چې در له حکم شوی ولا تتبع اهواهم او مروانه غد دوی د خواهشات پسې وقل فرمایا من تم ایمان وروړې بما انزل الله من کتاب پټول هغه شرالی گلی الله د کتابونو نا زما پټول اسمانیو کتابونو ایمان دے او دغه مرده پاغي ایمان اجمالی دے په قران باندې ایمان تفصیلی دے او داس ایمان چې قران دراتلو سراغ منسوخ شوی دي اگر چې حق کتابونو و امرتو ما ته حکم کړی شوی له عادل بینکم چې زب انصاف کوم تاسو منځ کې چې مال مو کو فیصله راغله نو اگر که یو په مسلمان دی او بل په کافر دی او زب عدل کوم زب انصاف د آیات یو معنا دا یادې کې د عدل نه مراد عدل فی الدعوت ته ما ته حکم شوه لعادل بینکم اے فی دعائکم الی دین الاسلام چې زب انصاف کوم په منستاسو کې په بللو کې توحید طرف تا تانه چې خپل دې دل به لګډیر بیانو او چې کم فردې نو اغلب لک بیان کوم نو یو شان ته مساوات طریقې سره مدین تراول الله ربنا وربکم الله رب زمون دی او رب تاسو دی الله ربنا وربکم الله رب زمون دی او رب تاسو دی او تاسو ور سره شریکان جوړوي او موږ ته نفي کوو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم موږ د پاره به بدلی زمون د عملونو ولکم اعمالکم او تاسو د پاره به سزا تاسو د عملونو لا حجت بیننا نشته د څه جګړه او مناظره بیننا و بینکم فمن زمغو من تاسو کی حق در لسرګن دي چې حق سرګن شو نو جګړه پاتې نه زده عنایت کې نو غیر لپاره دلیل بیا کار نه کوي لا حجت بیننا و بینکم نشته د څه جګړه پمن زمغو پمن تاسو کی الله یجمع بیننا الله بجموال راولی پمن زمون کی و الیه المصیر او دغی اللہ طرف تورسلی والذین حاکسان یحاجون فی اللہ چی جگڑی کوي پا دین دا اللہ کی دا اللہ دا پیغمبر سرا اے فی اللہ فی دین اللہ نبیہو جگڑی کوي پا بارد دین دا اللہ کی دا اللہ دا نبی سرا من بعد ما پس داغنا استجیب لہو چې قبول والے کړه شوی دی له د دې الله د پاره له ضمیر علامه ابن جوزی یا الله تراجه دی یا دین تراجه دی پس دا هغه نا استجیب له چې قبول والے کړه شوی دی دغه دین دا دین خلقو قبول کړي حقانیت سرګن شوی دی حجتهم داحزتن نو جګړه د دوی داحزتن باطل د عند ربهم فنذ رب د دوی وعليهم غضب او پدوی باندې به غضب ولهم عذاب شدید او د دوی د پاره به عذاب سخت الله الذي الله غذات ينزل الكتاب شرع نازل کړي د کتاب بالحق په حق سرا والميزان او تل را لګلي دې کې د میزان امام قرطبی درې توجیهات ذکر کړي یو دا چې د میزان نه مراد عدل له الله عدل او انصاف مقرر کړي په هر شي کې به عدل کې یو خبره کې بشارت کې نوم بد عدل نه کارله
کې وسړې دی او تداغه د یو باطل رد کې خود حد نه تجاوز وکړو نو دا خوستا حق دینی چې د چا د بطلان او د منکر او د شرک رد وکړي خدا ذاتی هم لري ولوک دا د انصاف نه سیوا خبر وکړه دارنګ لین دین کې نو الله د عدل حکم کړي جو کسان درته او فیصله راړي نو د عدل خبره وکړي نو د میزان نه مراد عدل له دویم دار چې وې دي کې میزان نه عامت له مراد ده الله تعالی پیدا کړی او امتحانن تعالی الله سو کې درکړي چې ده طلب د اخرت ګټک کې او کتاوان نو هر مسلمان ته تجارت لا سو کې اوس کله دروغ وي ټګي کوي غلط شی خرڅي کمول کوي نو تباہی ده او که صحیح کار یو کو نو دا د نجات ذریعہ دریم کول لای وی میزان نو مراد نبی علیہ السلام دے امام قرطبی وی میزان نو مراد د الله حبیب دے الله کتاب را لګلې دے په حق سرا اوس په دې حق کتاب با عمل څنګه کې وی ول میزان زما حبیب له وګوره دا نه چې د ځان نه پرويزه وای چې زم په قران عمل کو الله وی انزل الكتاب بالحق او د دې سره میزان را لګلې میزان سره الله حبیب صلی الله علیه وسلم اگر توي چې قران خو ویلي چې واقیم الصلاه نو دا موږ بسنګ کې داغي طریقې خولې الله ویلی واتو الزکات زکا ورکا نو زکات بسنګ ورکې چاله به ورکې سوق به ورکې یا الله ویلی حج ادا کوي نو الله حبیب داغي د ادا طریقه خولې وما یدریک اوس شفو کو تعالی را لعل الساعه قریب کی دیشی قیامت چی نزدی وی یستعجل بها الذین تلوار و کوي پر قیامت سرا کسان وای کله برازي لا یؤمنون بها چی ایمان نساتی پر قیامت والذین آمنوا کسان چې مؤمنان دي مشفقون منها اغیریږي د قیامتنا ويعلمون ای پویږي انها الحق چې دا قیامت بشک حق ده الا خبر شئن الذين بشکا کسان یمارون فی الساعه چې جګړه کوي په بار د قیامت کې یمارون یجادلون و یخالفون فی الساعه مخالفت او جګړه کوي په بار د قیامت کې لفید والعالم بعید خام خادی په گمراهی لری کې د حق نا الله لطیف بعباده الله مهربان په خپل بندگانو یرزق من یشاء رزق ورکوي هغه چاله چې خوشي وهو القوي العزيز او دا الله طاقت والے العزيز او زور او غالب دی من کان هر وسو یرید شراد لري حرث الاخرت د فصل الاخرت تاخير او د قبر اراده هغه لپاره مهنت کوي ځان کوي نزيد له فی حرثه زیات وال براولو دلر پدی فصل لدکی یو نیکی دا منبل یو پلس بدلی ورکو یو په وسوا یو په سوار لسوا فمن کان یرید حرث الدنیا او رغسوک چې را دلې د فصل دنیا اخرت نه منکر دی او تش دنیا مقصد دی نؤتیه منها نورب کدلر منها دینا قصورا ورب منها ذکر التوی نزد له فی حرثی عجیب کتاب ہے دا اخرت اراده لري الله او دا فصل بور تزیات کو دلته وي د دنیا اراده لري نو ورب کو دت منها دا منها دې کې ډېر خبره ذکر شو قران پاک یعنی سچ مونږ تقدیر کې لیکلي خو ټول غواړي ټول نه وخت پیرا چا پیرا کوي او چې څه لیکلي شي هغه ورته میراوش او چون کې د اخرت فکرونه وما له نبید دفارا فی الاخرت من نصیب فاخرت کی من نصیب صبر خاویسا ذکر دے ارادہ و قصد الدنیا تا شانیات در سورہ اسراء کی ترشویت اللسم التمویلو چی آیات دا چا بارکی دے دا منافقان بارکی مومن خگر دا آخرت ارادہ للی منافق مسکی روجنی سی جہاد لبتلو مقصد دنیا یا دین مراد اگر ریاکار دی ام لهم شرکاؤ آیا اشتده د دوی د فارسی صداران
دا ام دې کې منقطع او د انکار او توبېخ د پاره ده آیا اشتره دوی د فارسی صداران شرعوا لهم من الدین چې مقرر کړي دې دوی ته د دیننا ما هغه لم یاذن به الله چې اجازت نه کړي الله پاغي ادايات اصل کې دیار لسم آیات سره لګل ته وي شرع لكم من الدين ما وصى به نوح وې دین خدا دې جدا د نوح علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام او حبیب استاد دا دین موسی علیہ السلام د ټولو د اصول او د قاعده په اعتبار یو دینو نو مشرک او کافر چې دا دین ځان له دین نه جوړي نو ام لهم شرکاو ولید دسی صداران شتا شرعوا لهم من الدين چې مقرر کړي د دوی لپاره د دین نه ما غلم یا ذنب الله چې الله په اجازت نه کړي چې هغه د شرک خبرې دي د دوباره ژوندون نه انکار ولولا کلمۃ الفصل کچره نه حکم د فیصله چې الله د هر چا فیصله قیامت لرستو کړي لقد وی بینهم نو خامخا فیصله وکړي شو په مند دوی کې وان الظالمین او بشک ظالمان لهم عذاب الیم د دوی د پاره د عذاب دردناک تر الظالمین وی ظالمان مشفقین چیریږي وا مما راسن کسبو چری کړي پرز د قیامت به یریږي وهو او سزا دغه اعمالو واقع بهم واقع کیدون کی وی پدوی والذین آکسانا منو چی ایمان روڑے وعمل الصالحات منو نکلی دی نیک فی روضات الجنات ویب فباغچو د جنتونو کې لهم ما یشاؤون عند ربهم د دوی لپاره بیا چې دی خوخی پنځ درب د دوی ذالک دا هو الفضل الكبیر دا غروال لوی اللهم اجعلنا منه ذالک الذی داغا جنت ندی واغ بدلی یبشر الله عباده چې خوشخبری او زیر ورکه الله بندگان خپلتا الذین هغه بندگان امنو چې ایمان وروړي او عمل الصالحات او عملونه کړی نیک قل فرمائے اے حبیب لا اسألکم علیہ اجرا نغوانم تاسو نه په بیان د دین سمزدوری الا المودة فی القربا دې کې د قربا ګڼ تفصیل علماء کړي او یو دو توجیهات په کې آسان باندې مفسرینو کړي یو دا چې کې د قربا په معنا د قرابت ده او دا فی القربا کې دا فی دا په معنا د من اجل القرابت وشي نو معنا را آیات دا شو لا اسألکم علیہ اجرا الا ان تودونی لاجل القرابة التي بینی و بینکم نغوانم تاسو نساجر اس اجر نغوانم الا ان تودونی مگر دا چې ما سره مینو ساتي فی القربا اے لاجل القرابة التي بینی و بینکم د وجه د خپل ولی هغه نه چې په منځ ما استادو کړه ځکه په مکه مکرمه کې داسې قبیله نه و چې د الله د حبیب سره سناس رشتہ نه لګیرا یو قول الله چې قربا په معنا د قرابت ته او د عفی په معنا د سره من اجله ده دویم دارش دا قربا دی کې په معنا د تقرب ده نو معنا دا زدر ننغوارم ساجر الا المودة فی القربا الا ان تتقربوا الى الله تعالی بطاعته دا در نغوارم چې ځان نږدې کوي الله ته په طاعت سره او دې کې مينو ساتي ادا شان دا دواړه توجیهات علامه ابن جوزی تفسیر القرآن کی ذکر کړي او دا شان روح المانی ذکر کړي چې لا اسالکم الا اطلب منکم الا مودتی ورعایت حقوقی لخرابتی منکم اے مکی والو زتا سن ساجر نغوانم
خدا خودر نغوارم کنا چې ما سره مینه وساتئ زما د حقوق خیال وکړئ ځکه زما استاد په منځ کې قرابت د خپل ولي څخه خیال خو ساتئ داول داسې ظلمونه او زیاتی کوي ومن یقترف حسنتن او چا چې وکني کی نیکی کسب کوي نزد له فیها حسنا نو زیاد وکذل رپدی کی نیکی نور ثوابونه به سیوا کو ان الله غفور شکور بیشک الله بخون کې شکور او بدل ورکون کې هم یقولون بلکی وایدی افترا علی الله کذبا چې جوړ کړی دي نبی علیہ السلام په الله العیاذ بالله دروغ وای دا دې چوي د پیغمبر مو قران راته ملاو دي دا دروغ وای درست آیات مبارکه کې وای فإن شاء الله کچر خوشید الله یختم علی قلبک مہر بو لګی استا په دې مبارک یو د آیات دا معنی چې ختم په خپل معنا ده وای حبیبا دا کافر چې وای چې تاسو دروغ جوړ کړی نو دا خبره دی باطل راکه چره دا شي نو فیش الله یختم علی قلبه العیاذ بالله کتا سودا سو کوي نو الله کو خوشی مہر بو لګی در تفزړو او اسی چې درکړي دا بدر نوالی نو ہدایت تاسو معنا شو ابن کثیر وای لکه سوره حاقه کې چرازی آیات سلور ختم کی سوره حاقه کې وای ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فيشاء الله يختم على قلبك یو مقصد د آیات دا او بعد وی روح المانی وی دا ختم دے کہ پمانا دا ربتم دے فیشاء الله حبیب دے خدر لدا سی یعنی تهمتون لگئی دروژن در لوی ساحر در لوی کچری خوخشید الله یختم علی قلبک نو مضبوط والے برا ولی استاپ دے زړه دا وی پروانی یربط علی قلبک بالصبر علی عذاب مضبوط والے برا ولی استاپ دے زړه پدې تکلیفونو به بیا صبر کې او زړه بدرته الله لوی کی لکه رستو علم نشرح لك صدرك حبیب سینہ میر لکلاو ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك اغلولی بوجونا چې داغه برداشت کول خو ګرانو خو ما سینہ کلاو کنور سم در لاسان کل ويمحو الله الباطل او مٹاوي الله باطل داوی استینافیه ده دا په ما قبل باندې معطوف نه ده ويمحو الله الباطل دې کې دا وو دې ته وو استینافیه وي ما قبل باندې دې تفنشتا ويمحو الله الباطل او مٹاوي الله باطل ويحق الحق او ثابت وي حق لرا بکلماته د کلماتونو مراد قران ده ادا دا باطل چې مٹاوي او دا حق چې ثابتې دا و پسی نو ته به کیسه کہانی وینو پاغه به حق مضبوطیږي وای به کلماته اے المنزل علی نبیه په کلمات خپل سراتم کلمات چې په خپل پیغمبر را لېږلي قران او سنت سره باطل چې بیانې نو مٹاوي او حق سرګندي بل کتاب نشته چې هغه سره اثبات د حق دی راشي او بطلان د باطل دی راشي نو کلماتنا مراد هغه کلمات منزله دی علی نبیه صلی الله علیه وسلم چې هغه قران دی او سنت دی انه علیم بذات الصدور بیشک دا الله په هده فرازونو د سینو او یاد ساتي کدا یو سړی وای شرع کار دیوشي او خلقو کې حق او صحیح کیده دراشي نو کتاب الله دې بیان یو جن شیخ مرحوم نروا اللهم مرقده وای تقریر نو ډېر شوق نو کو هغه وای مقصد دا دی بس چې قران لاوام کی او په خپل دې غوته په وګرځي چې دا حق دی تقریر څه شي ابي سړی ناس ته وګیږي نو خبره واورې د مطمئن شو او سبب بل چاله وګنی ولې نو په دغه خبرو کې وشک منشي روي د امبوليان دي چې د دتانو پانی خو نه دی ویلي او چې د قران کیو ګوري کړه نو بیا به د هر مولا ارچا خبره دي سره تلي
چې ما خو الله په کتاب کې ورېدلی چې په غیب وسوګ نه پوي نو بیا کله چې خبره عبرت کوي نو دین حق پهلاویږي د قران شریف سره انه علیم بذات الصدور بیشک د الله فوه دې فرازونو د سینو او هغه چانه وړي حضرت شیخ خوشاله ګور بای سره راځي عالم شي نو یو طالب نشته هغه وای زما په نږدې مدرسه دار چې سړی عالم شو او په یو کلی کې بس ماشومان کینو لوامه کینو لدی ته قران دین لوی مدرسه شته باز خدای چې طالب سره عوام سره هړو زکار نشته نو ټیک د چې دام لوی شی او کستان می مدرسه نشته او چې د تدریس نشته او قران او علم د زده کو مسجد یو جماعت کې کینه یو مدرسه کې عوام ولا ماشومان ولا قران شریف خای ایله قران خای چې لفظي قران زکی معنا زکی وهو الذي يدعى الله غزاد دے يقبل التوبه چې قبلوي توبه عن عباده دخل بندگاننا ويعفو عن السيئات او معافی کوي عن السيئات د گناهونو ويعلم ما تفعلون او پويږي پاغه چې تاسو کوي ويستجيب الذين امنوا دا استجیبو په معنا د یجیبو او دا والذین آمنو دا مفعول له فاعل ضمیر الله تراجع نو معنا دا شو فاستجیب الذین قبلوی الله د هغه کسان او امنو چې مؤمنان دي دعای قبلی دا غي توبه قبلی عبادت قبلی وعمل الصالحات عملونه کړي دي نیک ويزيدهم من فضله او زیات وی تعالی د خپل فضلنا دعائم قبل عبادتم قبل فضل ورته زیاتای ابن کثیر و یزید من فضل نس مراد دی و یو حدیث کې راغلی دی چې دینه مراد شفاعت ته لمن وجبت له النار ای یو سړی ته اور واجب شوه نو یو مؤمن سره به وای دغه سړی نیکی کړي وای دې بدا سی ګوري جهنم کې دې کې علماء لیکلي وای الہ العالمین افلانه سره په جهنم کې یو زل زتګي هم دماته وبرا کړي الله وای بنده کو غاړه را بار به کم کړ نو د جهنم نه به را بار کی وای الہ العالمین ما د دین کار کولو دی فلانی خو ما سره مدد کړ نو شفاعت دې د هغه چا د پاره چې له بور واجب شوی او د مؤمن عزت به الله ډېرای نو مؤمن ته وای کته غواړي نو دا برابر او د الله حبیب فرمایلی دیو قوم ګډي دغه زما په امت کې به باز داسې کسانی اے دی امتی نبی نه امتی له خداغه په شفارس به دور خلق دور نه رابار کیږي بیا غفلانې قبيلي د ګډو نډېره عربو بغړي ډېره ساتي ته یو کس په سر به الله داغه په شفاعت بصوره خلق روباسي والکافرون لهم عذاب شدید او کافران دی د فار عذاب بوي سخت ولو بسط الله الرزق لعباده کچره فراغ کو الله رزق د خپل بندگانو د فارا لبغوا نخام خاری و سرکشیو کی فی الارض پزمک کی یا لبغوا دا معنا لا بغا بعضهم على بعض فیو بالبسرکشیو کی بیا یو بالقتل لکه اکثر د مال د وجنه بیا یو مالدار بل وجنی بل وجنی لبغوا فی الارض نخام خاسر کشیبو کی پزمکه کی ولکن ينزل بقدر ما یشاء لیکن رالیگی پاندازا چې خوښشي او ګره کله چې غریبي و ډېر سيزونه باز خلک د غریبۍ د وجنه نه پیژني او چې کله مالداری را لنټي وی سیار او نور د يهودو کافرو غونډه پیخي مسلمانانو شروع دې وجنه الله چې په اندازې رزق را لېږي دې کې د الله ډېر حکمتونه دي ورنه خزاني دي ور سره کټول لا دا غي د خواهش مطابق ورکی الله خزانوں کې څه کمې ناراضي ولکن ينزل بقدر ما يشاء لیکن را لیږي پاندازه هغه چې خوښي انه بعباده خبير بصير بشکر الله فخپل بندگانو خبير بصير خبردار دے بصير ولذن کې وهو الذي دغ الله غزاد دے ينزل الغيث شرالیږي باران من بعد ما قنتو
پس داغه نه چې خلق نا امید شي د باران نا چر زمون د ګناهونو د وجه نه را وریږي نا وینشر رحمتا اور اکلاوی الله رحمت خپل وهو الولی الحمید او دا الله دوست دے الحمید او د ټولو تعریفونو لایق دے استایل شوی دے ومن آیاته او د دلائل د دغه الله نا خلق السماوات والارض پیدائش د اسمانونو د زمکو دے وما بس فیما من دابا او هغه چې خوار کړی دی په دې دواړو کې من دابا د زند سرنا دابا ملائکو انسانانو پیریانو ټول ته شامل را اسمان کی ملائک دی پزمکه کی انسانان پیریانو نور حیوانات دی وهو علی جمعهم او دغه الله پر جمع کول دوی اذا یشاء کل چوغاری قدیر قدرت لرون کینه وما صابکم من مصیبت او هغه وما صابکم من مصیبت اغا چورسیگی تاوست سو مصیبت فبما کسبت ایدیکم نو دا پا سبب دا آغا مالو چکڑی لا سنستاسو ویعفون کثیر او معافی کوي د ډیرونا ورست تکالیف چې انسان ترسي نو دا د خپل اعمالو د وجه نه ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ا دې کې امام قرطبی ذکر کړی دی و امام ضحاک رحم الله بوي چې ما تعلم رجل القرآن ثم نسيه الا بذنب وی نه دې ذکر یو سړي قرآن حافظ دی یا با ترجمه او تفسیر سره ذکر او بیا چې تهیر شنو الا بذنب فما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم وګوره قرآن علم حفظ دا ورته گناهونو د وجنه یری او بعض وی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم دا حدود ته مراد دي کدا غل نلاس پرې شو یا یو سړی ਸੰسار شو یا په درو والے شو نو بس دا تاسو د خپل اعمال وجه ويعفو عن كثير او معافی کوي الله د ډیرنا علی رضی الله عنه بوي دا آیات ډیر لوی د امید آیات نو چاورته وي ورته صحابه تعالی دور د خپل کتاب لوی فهم ورکړ علی رضی الله عنه زما پنیز په کتاب الله کې د دین لوی د امید آیات نشته وی ګور رب العالمین دې دې کې داسې وي چې دا سور مرزونه دي سور لوګي دي تکلیفونه دي دا سور پریشانای دي نو دا تاسو د ګناهونو د وجه نه دي ويعفو عن كثير او معافی کوي د ډیرونه نو یګور الله رب العزت چې په کمی ګناه باندې سړې دنیا کې وروړي او دې پریشان کو نو الله ډیر کریم دی هغه دوباره بیا سزا نه ورکړي او په دنیا کې د ډیرو د معافی اعلان کړي دا آیات په دې اعتبار ډیر لوی د سره د امید ده دا آیات ډیر لوی د امید آیات مبارکه ده وما صابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ودغه مردا چې څه تکلیف رسی نو سړی دې سوچ کوي د ګناه نه توبه واسي دا نه چې موږ څه تکلیف راشي نو بیا تعویذ پسې ګوزو د کوئی وظیفه را لوخه وظیفه خشه وړمبه خپل نافرمانی کړي وړمبه بس کې خپل نافرمانی وکړي دې کې بیا ذکر کړی وای مرۃ الحمدانی رحم الله وای شریعت والا ظهر کف شریح قرحه فقلت يا ابا اميه ما هذا قال هذا بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وای دا حضرت شریح رحم الله پلاس میو دانو کتا نو مہرته دا سدي ودا الله وین هذا بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير او ابن عون وی محمد ابن سیرین رحم الله چې کله په ډیر داسې قرضونه مرزونه رااله نو ډیر په پریشان شو لما ركبه الدين اغتم لذلك ډیر غمجن شو فقال اني لا اعرف هذا الغم هذا بذنب اصبته مزربعين سنه
دا ور سلف طریقہ. محمد ابن سیرین باندې قرضون را الخفا و ما لپته چې دا مصیبت سره سلوي خاله مخ کې یو ګناه کړو وګوره کله سلوي خاله مخ کې یو کار کړو خدای سزا ملاوي دا هغه سزا ملاويږي. او دام درته وي چې ګوره دې کې د مؤمن شان خای مؤمن لچ تکلیف ورسی نو بس دې بزر زر توبې ته متوجي شي وي ودا زما د ګناه وجر ادم در تخی چې دی مصیبت کې سوره د مؤمن فائدہ دی مصیبت کې سوره د مؤمن فائدہ دې کې امام قرطبی ذکر کړی وای ما بال العقلاء ازالوا اللوم عمن اساء الیه فقال انهم علموا ان الله تعالى انما ابتلاهم بذنوبهم قال الله تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ما سکڑے معاف کرے رسول زما بیزتیو کا بد اخلاقیو کا تا زما د گناہونو وجب نو چې کله وجب د ګناه نه داده خو الله یو سبب جوړ کړی دی سره ملامت کو مال فکار دادی چې ځان الله ته ملامت کم او توبه واسه نو دا آیات ډېر لوی د سوچ او فکر آیات مبارک کړي او دام درلوي چې ګوره دی مصیبت سره انسان ته سور فائدې رسی دی الله ته متوجی شي توبه واسي وما اصابكم من مصیبه فبما كسبت ايديكم اغچرسی تاسو مصیبتنا فبما كسبت ايديكم نو دا وجنه چې کسب کړی دي دا ګناونو د وجنا چې کړی دي تاسو لاسونو ويعفو عن كثير او معافي کوي الله د ډیرنا وما انتم بموجزين في الارض او نه تاسو کمزوري کوونکی الله لپاره پزمکه کې وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او نشته تاسو لپاره ما سوا الله نه من ولي ولا نصير نسوک دو سو نسوک امدادی ومن آیاته الجوار او د دلائل و نشانات د الله نا الجوار روانی کشتی دی جوار جمع جاریتن روانی کشتی دی فی البحر پا دریاب کے کل اعلام پشان د غرونو پشان دنگ دنگ جیازون او کشتی دریاب کی روانی دی یشاء کچر خوخشید اللہ یسکن الریح نو بدرئی ہوا فیزلل نو بگردی دا کشتی روا کے دولاڑی علا ظہرہی پشاد دی دریاب ان فی ذالک وشک پدی کل آیات خام خان شانات و دلائلی لکل صبار شکور دا پار دا ہر یو دیر صبرناک و شکر گزار چې مصائب و تکلیفونو کې صبر کوي او نعمتونو کې شکر ادا کوي او یوبقهن یا بهلاکی کیدا کشتای بما کسبو په سبب دا اعمال چې دی غړي دی ویا فون کثیر او معافی کوي د ډیرونا ويعلم الذين عدد پارچ پوشی هغه کسان یجادلون فی آیاتنا چې جګړه کوي زمون آیاتونو کې ما لهم من محیص چې نشته دوی لپاره سزید تیخت الله د عذابنا فما اوتیتم من شیء هغه چې درکړی شوی تاسو د سشینا فمتاع الحیات الدنیا نو دا فائدہ د ژوند دنیا وما عند الله خیر و ابقا هغه چې الله سره دی نو هغه غره دی و ابقا و میشری للذین لپاره د هغه کسانو امنو چې ایمان وروړي وعلى ربهم يتوکلون او په خپل رب باندې دی توکل کوي والذین ها کسان یجتنبون کبائر الاثم چې ځان ساتي د لوی ګناهونو نه والفواحش او د بی حیايو د اعمال او کارونو نه واذا ما غضبوا هم يغفرون او کله چې دی غصه شي نو دی بخنه کوي غصه ولا ورله پس خبره خود کې د بخنه او د معافی صفت ده دا کامل مؤمنانو صفات ذکر کوي ایمان دې پکې فرض توکل له گناہ کبائر و نظام ساتي د فواحش و نظام ساتي غصه ورله نو دې معافي کوي دې وجه حدیث کې راغلي
ابن کثیر د حدیث دلته ذکر کړي وای نبی رسول الله ما انتقم لنفسه قط تزان بدله په ټول عمر کې چانه نه راغس کړه الله د دین نقصان بچاو کو نو قانوني شریعه په جاری کولو او یو حدیث کې راغلی وای کله کبدا سي چا سوکل او الله حبیب په باندې ناراض او خفش نو نور به سنوي وی ماله تربت یمینه سشوی دی غلا داسې کارو کو د داخل لاس د پخارو کا کړش علماء لیکلو دا دعا غونته مو لکه بعضی دعا کوي وی الله له لاس پخارو کا کړ کنه یعنی دنیا دې الله ډېر در کی حلال وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ او کله چې دی غصه شي نو معافي کوي بخنه کوي والذین استجابوا لربهم او دا هغه کسان دي چې دی قبولواله کوي د حکمونو د خپل رب الله په قران کې ستر اولینو دی هغه قبلې واقاموا الصلاة او پابندي کوي په موږ وامرهم شورى بينهم او کار د دوی په مشورې سره وی په خپل منځ کې د دین اهم کارونو کې دی مشورې کوي چې خاص کر جهادي امور دي یا نور د دین کارونه دي وامرهم شورى بينهم او کار د دوی شورى بينهم په مشورې سره وی په مند دوی کې مشورې سره کار کوي ومما رزقناهم ينفقون او هغه سنا چې موږ رزق ورکړې دوی ته ينفقون د الله لار کې لګوي او د مشورې ډېر اهمیت ته لګي صورت ته ګوره سورې شورا وای دینی کارونه اهم کارونه چې کې مشورې ضرورت وي ناوي کې مسلمانان پوها اهل الحل والعقد هغه مشوره کوي ادي وجنه مخکې د لتیرو وای کې یو خلیفہ او حاکم دی خدا اهل الحل والعقد د علماء راسخین سره مشورې نه کوي نو ایداغه معذول کول دا لازم او واجب دي والذین اودعوا کسان دی اذا صابهم البغي کل شورسی دیت ظلم کافران ور سره زیاتیو کی ظلم کی هم ينتصرون ندی بدلالی یا مومن زیاتیو کو نو بدلا غسل د قانون شریع مطابق جائز ده وجزاء سیئه او سزا دا تکلیف چې دیت چا رسول سیئه تکلیف رسولی مثلها په مثل لاغه هغه عمر تکلیف ولا ورسه نو دغه انتقام جائز ده او فمن عفا چا چې معفو کا عفو او چې انتقام نه لما معاف کړي واصلها او صلح او کا فاجره علی الله نو اجر او مزدوری ده په الله باندې او حدیث پاک کې راغلی کوئی ما زاد الله تعالی عبدا بعفو الا عزت الله په معافی سره انسان ته ډېر عزت زیاته چې معافیو کا چا زیاته او کو د الله د رضا په بنیاد معاف نو الله د دې عزت بنورم زیاته او مکه تیرشی سورہ ال عمران کې آیات یوسل سلور درشم کې والعافین عن الناس دارنګي سورہ نحل کې رب لتیر شو آیات یوسل او شپږشتم کې دا مضمون فاجره علی الله نو اجر د الله انه لا يحب الظالمین بیشک الله محبت نو ساتي د ظالمانو سره ظالم شاله وي چې هغه د تکلیف رسول ابتدا کړو او حکم چې تکلیف ولورو انتقام واغستون د ظالم نه ولمن انتصر بعد ظلمه او هرغه چا چې بدلو واغستا بعد ظلمه پس د ظلم دا غناغه باندې ظلم شوه فاولائک نو دغه کسان دغه مظلومانو چې ظالمان نو د ظلم بدلو واغستا ما علیهم من سبیل نشتر پدوی من سبیل سملامتیا یعنی لیس علیہم جناح فی الانتصاب نشت پدای سے گناہ و ملامتیا پدی بدلا غصوں کی انما السبیل بیشک گناہ و ملامتیا علی الذین پاکسانو دا یظلمون الناس چی ظلم کئی پا خلقو ویبغون فی الارض بغیر الحق او سرکشی کئی پزمک کی پناہ حقا اولئک لهم عذاب علیم
دغه کسان دې د پاره وي عذاب دردناک ولمن صبر او چا چې صبر وکړو وغفر او بخنه وکا ان ذلک لمن عزم الامور نو بشک دا په دنیا کې د همت او د حوصله د کارونو لري لوی کار دی او دا الله پرهم کی چې سره صبر مکو او صبر نه پس بخنه وکا ومن يضلل الله ارغ سوق چله گمراه کی بیلاری کی فما له سوق چله بیلاری کی فما له من ولین نوی راغ پار من ولین سوق دوست او مددگار من بعده پست گمراه کول الله نه چې بیا دیګنی سوق پلار کی وترز عالمین او وی ظالمان لما راو العذاب کل شوینی عذاب پرز قیامت یقولون وایبا هل الى مرد من سبیل آیا اشتده د پار واپس تلو دنیا ته سلارا لکه شان آیات سورہ انعام کی وشتم تیر شو سورہ مومنون کی اندر اللہ آیات 99 نمبر تیر شو 99 نمبر آیات سورہ مومنون کی تیر شو چې واپسی بغواړي دنیا ته خو بیا واپسی دنیا ته دا چاته حاصلې دی او ملاوي دی نشي او دې کې وی ګور چا چې صبر کو بخنه وکا نو ان ذالک لمن عزم الامور و اذا په دنیا کې د لوی کارون نه داړې لوی کار دی حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی وای کله چې بودری کی بندگان دے حساب دفار تا حدیث امام بہقی ذکر کرے نو یہ आवाज کون کے आवाज کی چې هغه خلق درا پور تشی چې دا غي اجر په الله ثابت ته نو هغه دی جنت ته وردن نشي بیا आवाज وشي چې را پور تشی دی هغه څوک چې په الله باندې اجر ده نو ای تپوس بوشی جاسوک دی چی پا اللہ اجر دے وی العافون عن الناس چی دا خلق ور سر زیادی کریو خدای دا اللہ دا رضا دا پارا معافی کریو اعلان بوش پرز دا قیامت بے اعلانوشی پرز دا قیامت بے اعلانوشی او دارنگی حدیثی ذکر کرے وی موسیٰ علیہ السلام یوزل اللہ نا تپوسو کو چی یا ربی اے زماربا پدی بندگانو کے سوک دیر عزت مندستا فنیز تا حدیث امام بہقی شعب الایمان کے ذکر کرے موسیٰ ابن عمران علیہ السلام رب سوک زیر عزت مندستا فنیز قال من اذا قدر غفرا وی آغا سرے چھ دا قدرت دا انتقام شتا خو معافی ہوکا وسی خشتا چاور سر جاتے کرے خود دا اللہ دا پارا معافی ہوکا دا اللہ دا پارا معافی کول دا او دا خوی دا انبیاء علیہ السلام دے یوسف علیہ السلام مخی لرون ولاو کنا چسی کول نوے کولے شو وی لا تسریب علیکم اليوم دا نبی علیہ السلام مخی تا دا مکی مشرکان ولاو وی لا تسریب علیکم اليوم لا تسریب علیکم اليوم نو دا دیر لوی اجر دے دیر لوی اجر دے حدیث کی راغلی ابو داؤد شریف حدیث تے وہ یو سڑی ابو بکر رضی اللہ عنہ تو بدر دی اور اللہ حبیب ناس او تعجب کولو خاندلی نو کله چې غسړي بار بار ویلی نو ابو بکر رضی اللہ عنہ مرته جواب ورکړ نو الله حبیب خفش او پاسه نو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور پسې شو ابو داؤد شریف حدیث تے اذا الله رسول ماته بدر دی او تاسو ناس وای او جما ولا ډیر د ډیرو بدر د نفس جواب ورکون تاسو پاسې دی دا الله حبیب ورته وای انه کان معک ملک ابو بکر تاسو سره فرشتہ ولاړو نو چې هغه وسوي نو ستا په ځای هغه جواب ورکول هغه به جواب ورکول نو زناستم تبسم کول استاد صبرنا نو کله چې تا جوابونه شروع کړ نو شیطان راغی نو ایزا هغه کې بیان کینم چې کوم ځای شیطان وګرځي نګور الله ملائک دا هغه چا د طرف نه جواب ورکړي چې اوسره صبر وکي او دا ګران کار دی مگر هغه چا باندې چې الله رحم وشي نو دا ورته سکی اسانه کی ورته چا باندې د الله رحم وشي نا غي تسو کی اسانه کی ایت الله رب العزت اسانه کی نو جواب ورکول دا قران پاک دی کی اجازت ہو
خو صبر دمر لوی اجر ده. وتراهم وین بدوی یعرضون علیها پیش کول بشی پدیور خاشعین من الذل یریدن کی بوی د وجد ذلتنا خاشعین یریدن کی بوی خاشعین معنی خائفین متواضعین من الذل د وجد ذلتنا یا خاشعین دا معنی دا سترګې بیٹی ټیکړی من الذل د وجد ذلتنا ينظرون غوري برا مجرمان من طرف خفي پاغ نظر کمزوری سرا او پپٹ پٹ نظر سرا وای دا نظر د چای دی یریدون کی لکه سره یریږي چې ما سره بوسته کوي پټ پټ ګوري ګوري بدای من طرف خفي په نظر پټ سرا او امام مجاهد د خفین معنا کړي ذلیل په ذلیل نظر سره وګوري پټ پټ وګوري وقال الذين امنوا او بویا کسان امنو چی مان روڑو ان الخاسرین الذين بشکتاوان ها کسان لی خسروا انفسهم چتاوان کې چولی خپل ځانو نو اهلی مخبل اهل عیال یوم القیامه فرض قیامت الا خبر شی ان الظالمین فی عذاب مقیم بیشک ظالمان فعذاب مقیم میشکی وی وما كان لهم من اولیاء نبید دیر پارس دوستان ینصرونهم چه مدد و نصرت بو کی ددوی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ومن یضلل اللہ واسوک چلے گمراہ کی بیلاری کی فما له من سبیل نبید آغد پارس لارد اخلاصی دا عذابنا استجیبوا لربکم قبلوالے اکی د حکمونو د خپل رب د الله حکمونه اوامر او توحید او دین قبول کړي من قبل مخکې آیات یوم شرابشی اورز لا مرد له من الله نبی سو کو واپس کونکي غیر الله د طرفنا یعنی لا يقدر احد على دفعه سوک بداغی په دفقول قادرنی یا لا مرد لا مانع ولا دافع له من الله نبی دفن کے غیر طرف عالکم ملجئن نبی تاسو د پارس زید پناہی چغی کی بپٹ شئی یوم ایذن پدغرز وما لکم من نکیر او نبی تاسو لس انکار بنشکو ہے کہ پخلے انکاروں کی لا سخفی بگواہیوں کی او من نکیر یومانا تفسیر عثمانی کی دام ذکر کرے او ابن کثیر هم دغه ذکر کړي اے دنیا کې ځنه وغه سره او کارو کې نو نشي پیژندې د مجرم په غیر مجرمونی سی او سزا ول ملاو شي نو تاسو له ناشناواله بني چې نه وبنشي پیژندې بلکې چا چې سکړي داغه په سر وېدا ومالکم من نکیر او نو وې تاسو د پاردا سے موکا چې ګنې تاسو به نشي پیژندې او یرا تم مجرم می خستا پته بلرونیو لکه دنیا کې دا سیدیر کیږي فین اعرضوا کشر مخوار لذوی فما ارسلناک علیہم نو نظر علیہ مونږ تعالی حبیب فدوی حفیظ و حفاظت کوونکے ان علیک الا البلاغ نشتر پتائے حبیب مگر تبلیغ دے و انا بشکم اذا اذقنا الانسان کل چوسکم انسان تمنا رحمتا دخل طرف نہ رحمت و مہربانی فرح بها نو خوشحال شپاغی مستی شروع کی تکبر و ان تصمم سیئتن او کچرور سیگی دویتا سے تکلیف بما پا سبب دا اعمالو قدمت ایدیہم چروان دی لیگلی دی لاسون دوی فإن الانسان کفور نو بیشک انسان کفور ناشکروی ناشکری کئی للہ ملک السماوات والارض خاص دا اللہ پربا شہید آسمانونو دزمکو دا یخلق ما یشاء پیدا کوي هغه چې خوښي یهب لمن یشاء اناثا بخي هغه چاله چې خوښي تشیلونا چاله خوښي تشیلونا بخي اورا دلونو بخله مخ کې کړ علماء دلته لیکلي او دواي صحابه قول ذکر کړي اکثر را ناپو خلق فلونو خفقي وای سعادت دی وی زنانه دای
چې داغي لمبه سوشي یعنی لمبه داغي لور پیدا شي یهب لمن یشاء اناسا بخی چاله چې خو شیلونا ويهب لمن يشاء الذكور او بخی هغه چاله چې خو شیلکان او یزوجهم ذکران و اناسا یا گډ وډ ورکوي دویتا ذکران و اناسا الکان او جنکی ويجعل من يشاء عقيما او ګرځوي هغه چاله چې خو شي عقيما شن نورتا جنکی اولاد ورکي او نارینه اولاد ورکي انه علیم قدیر بیشک د الله په هر ارچا په مصلحت قدیر او قدرت لرونکې اورا وای خلق الله سلور اقسام ګرځولي نو دې کې د ورکول سلور اقسام ذکر کړ علماء ذکر کړی وای الله رب العزت سلور قسمه اقسام د مخلوق پیدا کړی آدم علیہ السلام پیدا کو من تراب لا من ذکر ولا انثى مور او پلارینو حوا پیدا کا مخلوقه من ذکر بلا انثى آدم علیہ السلام نکړي پختای نه پیدا کا او داغه په پیدائش کې د زنانه سره اثرات نو ټول مخلوق پیدا کړي د پلار او د مور نه عیسی علیہ السلام پیدا کړي من انثى بلا ذکر نو سلور قسم مخلوق دے دیئے کم سلور سیزون ذکر کر چاہتا اللہ تشیلون ورکی چاہتا تش زامن ورکی چاہتا گڑوڑ ورکی او چاہتا دسراد ورکی نا انہو علیم قدیر وما کان لبشر او ندی درس او سیدی او بنی آدم لرا ایو کلمہ اللہ دا چی خبریو کی اللہ دا سر اللہ وحین مگر دا وحی پذرین لکه انبیاء علیہ السلام تبا اللہ وحی کولا اولیاء کرام تب وحی شوی لکه د مریم بی بی او د موسی علیہ السلام د والدی بارک مواورد او من وراء الا وحیا مگر په وحی سرا او من وراء حجاب یا رستو د پردینا او وردا الا وحیا دا خبری لکه انبیاء علیہ السلام اولیاء سره کی نو ټول مخلوق سره کلا دا غید شان مطابق په سره خبری لکه واوها ربک الى النحل ومنه منامات الناس علامہ ابن جوزی وی دا خوب چی ویني ندام د الله تر طرفنا هغه یو قسم ته تکلم د انسان سره ځکه په خوب کې دروغ جوړول گناه کبیره وای چا یو خوب نیلی دله او دې دروغ وای چې دا خوب ملي دله پرز د قیامت به حکم شي حدیث کې راغلي چې دا دوب اوربشه به غوټه کې نو دوه اوربشه غوټه کېږي نه کنه اندل عذاب ملاوي خوب کې دروغ وای لکه بعض شیخان ناپوه دروغ خوبونه جوړي نو چون کې دا مناماتم یو قسم تا دا خوب چې سوي نه دا څوک درنه خي الله قادر دې خي درنه او من ورای حجاب یا اخواد پردینا او یرسل رسولا یا رالیگی رسولا او یرسل رسولا یا رولیگی استاذ خو یاد ساتی دا هر چا خوب سیوار انبیاء او نه په دین کې دلیل نه کلوی نلوی سره نو دا خوب شری دلیل نه تر دې علماء دالی کوي دیو صحابي دا خوبم دلیل نه دلیل دا د نبی خوب په دې اعتبار باندې دلیل شغه وحی نو خوب بشارات دي خو خوب دلیل ني پاره باندې بنیاد د خبرې نشي کېږي چې خوب میلو دا او شوا او صبح وي کړه یره خوب کې مې اوس ډېر ثواب لیدل په دې خبره باندې او خوب کې مې میلاد ثواب لیدل نو خوب دلیل نه شرعن او من وراء حجاب او يرسل رسولا يرى علی رسول قاصد رولیږي اللہ و جبریل علیہ السلام یا نور ملائک رو لے گل فیوحی بیزنی نو وحیو کی پا حکم و اجازت دا اللہ مارا سیشا چخخیشی انہو علی حکیم بے شک دا اللہ علی نچد دے حکیم او حکمتنو عللے وکذالک دارنگ یوحینا الیکا وحی کردہ منگتات اے حبیب روحا من امرنا
د قرآن په خپل حکم سره ما كنت تدری نوی ته پویدن کې حبیب مل کتابو چې قرآن پاک او کتاب څه شی ولل ایمان آیات مبارکه کې ریشکال لدا سے معنا نو چې تاګنی ایمان نه پیژندو ذکر نبی باندې زندګۍ کې داسې دور ناراضي چې هغه غني ایمان باندې موصوف ني او هغه ایمان غني پیژني نه دې چې علماء لیکلي یو اجمالی ایمان ده یو تفصیلی ایمان ده چې پائے کې دا اعمالم د جمهور او محدثینو په نس داخل دي وې دې کې ایمان نه مراد ایمان تفصیلی ہے پائے کی مز دے روزہ زکات تے نہ د قران او د وحی نه مخکی د مز د روزې د زکات د دې تفصیل الله او حبیب عطا سنت پیژن او دام خیجور یو اجمالی ایمان لا اله الا الله دی وی بس مسلمان شو یو کو مفصل ایمان نے قرآن کی وی پیژن مفصل ایمان د قرآن کی پیژن ادم دا حدیث دا صحابه د قول معنا دا چې تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن مونږ اول ایمان اجمالی په کلمه کې زده کو نو بیا مو تفصیلی په قرآن کې زده کو کلمه دی مسلمان شي اوس د دې کلمې تفصیل هغه قرآن پاک ہے نو مفصل ایمان بغیر د قرآن نزدکیږي نه ولل ایمان او تاسو له تفصیلی ایمان پته نوا لیکن قرآن پر ذریعہ ایمان تفصیل میں درته بیان کو یادا مانا دی ایمان نہ مراد دے کہ اہل الایمان دی حبیبتا ایمان والا نہ پیجندل لیکن قرآن میں رولے گلو نو دی ایمان والا صفاتنے ذکر کل نو سوک چ پری موصوف دے تاو پیجندو شنا مومن نے یا ولل ایمان او تا ته دی ایمان د دعوت طریقہ نہ درتلا لیکن قرآن درتو خیلا قرآن پاک د دعوت طریقہ څنګه خیدا سے خی کنه وای نوح علیہ السلام قوم ته ولاړو سی ویلی وای سو د څه جواب کو هغه طریقہ خی کنه هود علیہ السلام قوم ته دعوت پیش کول او غي سو وی دی ورته سوی دارنګ قرآن وای ادعو الی ربک ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن د دعوت طریقہ قرآن خی چې څنګه د دعوت طریقہ وای نو ولل ایمان تا ته دعوت ال ایمان طریقہ نظرتلا نو قرآن راغه او په واقعات د انبیاء علیهم السلام د دعوت طریقې درته خېلا ولکن جعلناه نورا لیکن غرزو موږ دا قرآن پاک نورن رڼا دا موږ رڼا غرزولې نهدی به من نشاء گرزو مونږ دا قران پاک رڼا دا مرنا گرزولې دا هدایت کو پدی هغه چاله چې مخوشي من عبادنا د خپل بندگانو نا وانک بشکته حبیب لتهدی الی صراط مستقیم خامخا خودنکه اغلار نیغتاب اغه صراط مستقیم چې توحید او قران له طرف ته تخودنکه صراط الله الذی لا رضا الله غلا له ما فی السماوات و ما فی الارض چې دغه الله لپاره دی هغه سوچ دي په اسمانونو کې او هغه چې په ځمکه کې الا خبر شي الى الله تصویر الامور الله تا واپس کې دل ټول کارونه دي توحید سنت کیسر خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی عطر فروش تورہ تفسیر شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ